الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمونږ استاد سي خبره شروع په باره د هغه خوینو کې چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي. موږ او تاسې څه ډېر خوینه بیان کړو د قرآن او سنت نه د عمل په نیت باندې. نو نن یو څو خوینه هغه نور ذکر کوو. حدیث د عائشة رضی الله عنها کې راغلی دی، دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ادم د بچو په دې بدن کې 380 جوړونه دي او 380 اندامونه دي، او کله چې دا انسان سهار را پاتېږي فمن کبر الله واستغفر الله، کم انسان چې د الله رب العالمین لوی بیان کړه او د غرنګ د الله نه بخنه وغوښتله او د غرنګ د لارې نه ضرري شی لري ک او امر بالمعروف وک او نهي عن المنکر وک او د دې سره الله اکبر سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوه دا کلمات ویل محمد رسول الله فرمایي و دې انسان د 380 جوړونو شکریا هغه ادا کړه او ځان د جهنم نه بچ ک او دا غرنګ ځان جنت ته داخل کړه. نو ګویا کې محمد رسول الله حدیث کې سبب خو د جنت ته داخليدلو هغه دار چې کم سړی سهار اگر افات دو او دا کلمې ویله چې فمن کبر الله واستغفر الله، د الله لوی بیان کو، د الله نه بخنه وغوښته او د لارې نه ضرري شی درې ک امر بالمعروف وک نهي عن المنکر وک ګټي مټي د لارې نه لری کړی، د دې سره سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله کلمات ویله دی انسان ځان د اور نه آزاد ک او جهنم ته ځان جنت ته ځان هغه داخل ک. دا غرنګ پر وخت راغلی پر وخت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې یو څوک چې په دې خبره باندې هغه خوشحالي او ور باندې خوشحاليږي چې زه د اور نه خلاص شم او جنت ته داخل شم، نو رسول الله فرمایي ودل د مرګ نشي مگر په داسې حالات کې چې د په الله او په ورځ قیامت باندې ایمانی. نو ګویا کې چې رسول الله د حدیث کې بل سبب خو ده کم سړي چې ایمان په الله او په رسول الله باندې او مرګ تراغه دا انسان بل جنت ته داخلي. بل وخت کې راغلی محمد رسول الله فرمایي ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، محمد رسول الله فرمایي هغه تن په تاسو کې مؤمن کېدی نشي څه چې ځان له خوې ګوره دا به بل ور مسلمان نه پوخی. نو له هغه حدیث باندې سوال دې چې لکه سړي بزان نه خزه خوخه کړی دا خپل سړي نشي خوله. نو دې حدیث کې خو چې مؤمن نه لري جواب هغه در چې بل حدیث کې راغلی دی مراد عمل دی، عمل ته چې ځان له کم عمل خوخه او کم عمل کې هغه دی ور مسلمان د پاره خوخه. نو لہذا تعالی الله رب العالمین جنت درکې. دې حدیث کې بل سبب ذکر کړه کم عمل چې تر ځان لپاره خو خیر د ورو مسلمان لپاره خوښ ک محمد رسول الله فرمای الله رب العالمین جنت ته داخل کی. بل سبب بل حدیث کې راغلی دی انس رضی الله رسول الله فرمای ومن اصبح منکم اليوم اطعم مسکینا و اصحابو، نن سهار تاسو نه چا چې کوم مسکین ته طعام ورکړی دی. روایت کې راغلی دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په لاس کې یو د ډوډۍ ټوکړه و دایره وخت مسکین ته ورکړه، یا رسول الله ما طعام ورکړی دی. به فرمایل من اصبح منکم اليوم صائما، نن ورځ تاسو نه چا روزه نیولې، ابو بکر صدیق الله روزه مانی ولدا. به فرمایل ومن تبع منکم اليوم جنازه، نن ورځ په جنازه تاسو نه څوک تللی دی، ابو بکر صدیق ول یا رسول الله زه تلایما. به فرمایل ومن عاد منکم اليوم مريضا، نن ورځ تاسو نه چا د مریض پوښتنه کړې ده، ابو بکر صدیق ول یا رسول الله ما دا کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ومجتمعنا في امرئ مسلم الا دخل الجنه، ودا صفات مسلمان کې نه راجمع کیږي مگر الله به جنت ته داخل کی. نو ګویا کی مسکین له خوراک ورکوا او د غرنګ مسکین له خوراک ورکول، روجي نیول، د مسلمان جنازه ستلل، د مریض پوښتنه کول، دا هغه اسباب دي چې دی په جمع انسان الله رب العالمین جنت ته داخلي. د وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله با په جنازه کې چې کوم د ډیره حصہ غستله. د وجه حدیث کې راغلی محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وکړه چې یو کس ته مسلمان په جنازه په روان شي او تر دې چې قبر ته ورسي هغه قبر پور چې کړه وي اور در پر یو قرات اجر دی او دا غرانګه چې کله ور باندې خاور وره ولې بیت تر روان ته پر دوه قرات اجر دی. نو ګویا کې یو بل سبب محمد رسول الله په حدیث کې ذکر کړ چې څوک د مسلمان په جنازه سيزي الله رب العالمین ته جنت ورکړي دی په جواب. یو بل حدیث کې راغلی دی محمد رسول الله فرمایي یو طرف ته یو سړی به ابو هريره نه وي، محمد رسول الله فرمایي چې یو سړی به خبرې کوي او په دې خبره باندې به باک نه کوي، بالکل به دا باک نه کوي، په دا خبره باندې به تر الله رب العالمین څه شي هغه راځي شوی تر دې چې الله رب العالمین به انسان رفعت ورکړي، انسان الله اوچت کی. او ډېر کته یو سړی به خبرې کوي داسې خبره به کوي چې پاغي باندې به هیڅ باک نه کوي، پاغي به تر الله رب العالمین ناراضه شي تر دې چې قیامت پورې خپل ناراضګي غولي. نو دې حدیث کې محمد رسول الله بل سبب خو ده کته غواړي چې جنت ته لاړ شم نو به زه خبر نه ځان وساته مزیدار خبرې کوي. بل حدیث کې راغلی محمد رسول الله فرمایي وزمر د امت ته چې کوم دي او یا زره کسان جنت ته داخليږي وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون،
محمد رسول الله فرمایي وعلى ربهم يتوکلون دا ویز را کسان زما امت ته جنت ته داخليږي هغه کسان چې هغه بدپالین دي نیولې هغه داغونه دي لګول په حیواناتو باندې او دا غن د بل نه د مطالبه نه کړي او دا رنګ په خپل رب باندې توکل کړي او بدپالي امن نه نیولې محمد رسول الله فرمایي دا خلک زما امت نه ویز را کسان به بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخليږي عکاشر رضی الله عنه دغه مجلس کې ناسو یا رسول الله دعا وکړه چې الله مړي خلکو نه راولي محمد رسول الله ته ویل وتر دغه خلکو نشوي یو بل کس راغی زما د پاره د الله نه دعا وکړه چې الله ما په خلکو کې راولي وستانه په خبره باندې عکاشر رضی الله عنه هغه مخکیواله کړي نو له حاضر حدیث کې محمد رسول الله یو بل سبب خود چې کم سړی اگر دمونو مطالبه نه کوي بل نه دا رنګ بدپالي نه نيسي او دا رنګ په حیواناتو باندې داغونه نه لګول او په الله باندې توکل وکړو دا انسان بل رب العالمین جنت ته داخل کی بل دې مسله تحقیق تفسیر قرطبی په اول جلد کې ابن قیم زاد المعاد سلورم جلد کې امام الوسی پنځلسم جلد کې او کنز العمال لسم جلد کې دې مسله تفصیل موجود دی چې کوم دمونه دا صحیح او کوم ناروا بل حدیث کې راغلی محمد رسول الله فرمایي القضاة ثلاثه قاضین چې په درې قسمه باندې دي هما په النار اثنان په النار وواحد في الجنه دو چې دي دا په اور کې دي او یو په جنت کې دي محمد رسول الله فرمایي هغه قاضي چې حق یو په جان او صحیح فیصله وکړه دا جنت ته لاړ ځنه د اور نظر کا او جنت ته ځان داخل کا هغه قاضي چې حق په جان دل دی او به پر حق دنه دوکا وکړه فیصله غلطه وکړه ځان اور ته ورته او محمد رسول الله فرمایي هغه قاضي چې په ناپوهۍ سره دی چا فیصله وکړي په جهالت باندې ځان اور ته ورته نو ګوي کې د حدیث کې محمد رسول الله بل سبب خو ده کم قاضي چې حق په جان او په حق باندې فیصله وکړه ځان جنت ته داخل ک او کوم قاضیانو چې هغه په ناپوهۍ سره فیصله وکړه نو ځان جهنم ته څخه ځان جهنم ته ورسو نو ناپوهۍ فیصله نه غزان ساته بل حدیث کې راغلی امام ترمذی راوړی محمد رسول الله فرمایي ادخل الجنه ادخله الله الجنه لرب العالمین و جنت ته سره داخل ک په دې باندې چې هغه په معاملې کې چې څنګه نرمي کوله نو کې محمد رسول الله فرمایي چې چا سره معامله نرمي پکې کوي الله رب العالمین جنت ته داخل بل روایت کې راغلی ثوبان رضی الله عنه وی و چې کله د انسان د بدن روح جدا شي او پای د درې صفاتونه نه الله به جنت ته داخل تکبر پکې نه یو خیانت پکې نه دوا او قرض ور باندې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله خيسته کپڑے چول خيسته پیزار اچول ودا تکبر دي هغه تو نه ان الله تعالی جمیل يحب الجمال الله خيسته الله خایس خو خي تکبر چې کم دیدار سره پیسې لاندې راکاږي او دارنګ داسي خبرې کوي چې دغه په طاقت کې خبرې نه ابن کثیر رحمه الله تکبر بارکه غیر روایت راوړي دوا غمت الناس و بطر الحق د قران او سنت مقابله کول او داخله پسترو کې غصب غنل ډیره تکبر هغه ویل کی بل روایت کې راغلی د علی رضی الله عنه وی په جنت کې یو بنگلا ده چې ظاهر د باطن نه ښکاري او باطن ظاهر نه ښکاري یو اعرابي راغی رسول الله دا بنگلا به چا د پاره محمد رسول الله ته ویل ودا بنگلا د هغه چا د پاره دا چې هغه مزیداری خبرې کوي وګورئ کې د حدیث کې محمد رسول الله بل سبب خو د کم سره چې خيسته خبرې کوي مزیداری خبرې کوي الله به جنت ورکړي بل حدیث کې دراغلی محمد رسول الله فرمایي و چې کله روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې دراغلی دي و نفقه الرجل على اهله وهو يحتسب الصدقه چې کله دا سره لګي او په خپل اهل باندې خرچه کوي او ثواب غني او اجر غني الله عز وجل به انسان چې کی الله رب العالمین د انسان دې وجه جنت ته داخلي دا یو بل سبب هو د وجنه محمد رسول الله فرمایي بل حدیث کې راغلی وي کم سړی چې د مصیبت زده سړي غم هغه ختم کی او غلط تسلی ورکړي دا انسان مله جنت ته داخل کی بل محمد رسول الله فرمایي کم سړی چې 12 کاله اذان وکړي الله رب العالمین دا انسان جنت ته داخل کی نو ګویا کې چې بده کې موږ ډېر اسباب هغه ذکر کړنن د جنت ته داخلي دو اذان دی اقامت دی تعزیه د مسلمان دا د سلام خورول دی د غرنګ د شپې قیام الليل دی روزي نیول دی نپلونه کول دي مسکین ته خوراک ور کول دي تکبر نه ځان ساتل دي مزیدار خبرې کول دي د خیانت نه ځان ساتل دي په معاملې کې نرمي کول دي او درنګ هغه قاضي چې حق په جنوبه پاغي باندې فیصله وکي او د غرنګ د لسم د دې دم نه کاروبار مو جوړوا د بل چانه مطالبه غمه کوا او د غنګ د بدپالۍ نه ځان ساته او د غرنګ د حیواناتو باندې داغ لګول نه غزان ساته او درنګ مزیدار خبرې کوا او داسې خبرې کوا چې الله رب العالمین تنه هغه راضي کیږي ولسم مسکین ته خوراک ور کول د غرنګ د مریض پښتنه کول د مسلمان جنازه ستل ایمان په الله باندې ایمان په قیامت باندې الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله دا کلمات ویل امر بالمعروف کول نهي عن المنکر کول دا کارونه چې کله وکړه الله عز وجل بل جنت ته داخل کی